په نړۍ کې له هرو دریو میرمنو یوه یې له کورني تاوتریخوالي سره مخ کیږي او دا د هر عمر، هیوادونو، ټولنیزو پاړکیو، کلتورونو او دینی باورونو لرونکو په میرمنو او ځینو نارینه‌وو اغیز کوي. له بل چا سره نه، دا کار ښایي له تاسو سره وشي. د ستونزې یو اړخ دا دی چې ډیر خلک فکر نه کوي چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي. ښایي حیران شئ او ووایئ چې دا څنګه؟ د صبر یوه کیسه درته وکړم. دا موسکا ده. هغې خوشحال ولید او یو پر بل مین شول. په مینه کې ډوب. خوشحال یو صمیمي، ټوکي او مهربانه انسان دی. دوی له یو بل سره خواږه دي. ښایي واده سره وکړي او اولادونه ولري. خوشحال غواړي له موسکا سره وخت تیر کړي، که ممکن وي یوازې دوی دواړه. ځکه نو خوشحال ته مهمه نه ده چې دا له خپلو ملګرو او د کورنۍ له غړو سره وویني او که نه. ورو ورو د خوشحال حسد راپارېږي او غصه یې زیاتېږي. له دې سره موسکا د باندې له وخت تېرولو سره د ګناهګارۍ احساس کوي. له دې وړاندې چې موسکا پوه شي د خپل ملاتړ له کړۍ بیلیږي. که موسکا کار ونه کړي، دا کار به هغه په مالي ډول د بل د اوږو بار کړي. د موسکا او خوشحال جنجال زیاتېږي. په دې وخت کې خوشحال موسکا ته سپکاوی کوي او ځوروي یې. هغه د دې اړیکې کنټرولوي او د خبرو په رښتینولۍ یې شک کوي. هغه ښایي حتی په موسکا جنسي یا فزیکي تیری وکړي. که موسکا د بېلېدو په اړه خبرې کوي، خوشحال د ځان وژلو ګواښ کوي. له دې وروسته هغه هر وخت وایي بښنه غواړم. ځینې وخت هغه موسکا په ډالیو حیرانوي، د دې دپاره چې د باندې بوزي. موسکا منندویه ده، ځان ته ډاډ ورکوي او په زړه کې وایي خوشحال ښه سړی دی. وروسته د یو څه وخت لپاره بیرته هر څه سمیږي، لکه هیڅ چې نه وي پېښ شوي. د چلند دې ډول ته د تاوتریخوالي سلسله وایي. ځکه نو هر څومره چې دا حالت دوام مومي، موسکا په احساساتي ډول بېوسه، منزوي او وېرېدلې ښکاري. نور څه؟ موسکا شرمیږي. هغې هیڅ چاته نه دي ویلي چې څه روان دي. په ظاهري بڼه موسکا او خوشحال خوښه کورنۍ ښکاري، خو په حقیقت کې موسکا او بچیان یې له جدي ګواښ سره مخ دي. که دا کیسه درته اشنا ښکاري، نو د مرستې موندلو وخت دی. البته تاسې یوازې نه یاست. په جرمني کې قانوني سیستم کولی شي له تاسو او ستاسې له بچیانو سره مرسته وکړي چې د تاوتریخوالي له سلسلې راووځئ. په هنډبوک جرمني کې په پښتو ژبه په دې اړه ډېر معلومات او د اړیکو شمیرې موندلی شئ.